علما په د امرت د مجالسو نه انتهایی ځانونه ساتل. سفیان ثوری رحمت الله علیه او غسل خانه ته لاړ. فدخل علی صبی حسن الوجه. دی غسل خانه ته او د حمام ته یو هلک راغی رنګ ښایسته و. فقال اخرجوه عني اخرجوه. لرې کئ دا سړی وباسئ د دې حمام دا ماشوم. فإني أرى مع كل امرأة شيطانا وأرى مع كل صبي حسن 11 شيطانا. زه د یوې زنانه سره یو شیطان ګورم، خو د ښایسته هلک سره څه د پاسه لس شیطانان دي. نو که ځان ته سړي سره په غسلخانه او په حمام او ځان ته کمره کې زنانه وي نو منځ کې یو شیطان. حدیث مبارک کې راځي ما خلا رجل بامرأة الا كان الشیطان ثالثهما. زنانه به د هلک سړی به د زنانه سره ځان ته نشي مګر شیطان یې دریم وي. نو یو شیطان خو د بیګیري هلک سره بیا څه د پاسه لس شیطانان دي. نو هغې کې به بیا څنګه سړی بچ شي. یو سړی امام احمد رحمت الله علیه ته راغی ملاقات ته، ومعه صبی حسن یو ښایسته هلک ورسره و. امام احمد رحمت الله علیه ته فرمای ما هذا منک، دا ښایسته هلک دې څه کېږي؟ قال ابن اختی دا مې خوری دی. قال لا تجئ به الینا مرة اخرى. زمونږ صحبت ته بیا دا رانولي. ولا تمشي معه في طريقنا، او تم ورسره په لاره مزه. لئلا يظن بك من لا يعرفك ولا يعرفه سوءا. یا یظن ځکه چې تا څوک نه پېژني او دا نه پېژني در باندې غلط ګمان ونه کړي. دا خو زه پوه شوم چې خوری دی بل به نه پوهېږي. هغه به وایي ګوره دې فلاني ښایسته هلک ځان سره روان کړی، وایي ته هم ځان سره په لاره باندې مه ګرځه. وفد عبدقیس چې راغی ایمان یې راوړه، ډېره لویه ډله وه. کان فیهم امرد حسن، یو پکې هلک و رنګ یې ښایسته و. اجلسه النبي صلی الله علیه وسلم خلف ظهره. رسول الله مبارک د دې نورو سره بیعتونه وکړل، مخامخ یې کړل، او دا کم هلک چې ښایسته و ده ته یې ویې شاته لاړ شه، مخې ته یې بلکل پرېنښود، شاته یې کېنول. انما كانت فتنة داود علیه السلام من النظر. او د داود علیه السلام دا بل یو مختلف روایت دی، هغې ته اشاره ده. نو مخکینی صوفیه چې کوم و هغوی به د شعرخوانۍ په وخت کې هم امردان نه پرېښودل په مجلس. اوس یې کنټرول سخت دی، څوک به منع کېدل. یعنې صوفیه مجلس به هغه وخت کې دوی نعتخواني شروع کوله چې وبه یې کتل چې بېګیرې هلک نشته، نو بیا به یې نعتخواني شروع شعر. دا شعر خو داسې یو کنایات وي، دا د انسان دا دننه چې کوم دی نو یو زړه راپاروي، یو بېل یو حرارت قلبي د په زړه کې راځي، یو بېل نشاط راولي شعر. همدا وجه ده داو خان د دې دپاره یو خاص طرز کې آواز وباسي، هغه په ګډا باندې راولي. پاړوګر د مار دپاره یوه شپېلۍ وهي، هغه مار په ګډا باندې راولي. دا طبعا یو تاثیر لري دا شعر. نو دغه شان ته چې هغه قلوب د هغې مقابل د قلب د انسان کې کمزوري، عقل بالکلیه نه لري، هغه دومره د یو شعر نه تأثر اخلي، نو بیا انسان یې خامخا اخلي، خامخا د هغې نه یې وسر اخلي. دا ډمان چې ګورئ او هغلته سندره شروع کېږي، دا ناس خلک ورته څومره په یو حال کې راځي. ته که د ده عقل کار وکړي او وروستو په ویډیو ځان ګوري، ځان پورې به م وخاندي چې دا زه څه کوم، ګډېږي به م او سر به م خوځوي او چغې به م وایي، ښکېلي به م وایي. خو نه، دغه مجلس کې دی نه پوهېږي په ځان، دی د هغه دمې هغه ښایسته اواز ده باندې دومره تاثیر کړی چې دی په هغه شیطاني جذب کې راوستی. نو دغه شان ته اشعار تاثیر لري، چې تاثیر لري دی راپورته کې زړه ده چې راپورته یې که هغه د محبت او د استعداد ماده او د عقل ماده هم په جذباتو باندې شي. که په دغه مجلس کې بېګیرې ښایسته هلک ناست او کړپ ده په هغې باندې اخته شي، مقصود په ځای پاتې شي، د خدای تعالی ته رسېدل او د محمد عربي سره وصل او محبت. په دې لاره کې د ښایسته هلکانو محبتونه منځته راشي، چې راشي نو لوی نقصان دا دی چې دی خو د مقصود نه بې پاتې شي که نه. ډېر صوفیان، ډېر طالبان، ډېر قاریان هغه په دې مرضونو باندې اخته وي، د یو ښایسته هلک په مینه باندې اخته وي. دا لوی هلاکت دی، دا آخرت تباهي ده، د ذهن
ختمېدل دي بالکل چې ذکي نه ذکي انسان وي او په دغه مرض باندې واوښته د هغه ذهن به کوټه کېږي او ختمېږي به. نو دا فساد د څه نه جوړي؟ د هم مجلسیت نه چې ناسته وي. د څه نه جوړ وي؟ د نظر نه جوړ وي. که کوشش سړی وکړي او نظر نه کوي او دې نظر ته په سپکه ونه ګوري نو دا مخکې مسلې نورې بیا نه واقع کېږي. خو مونږ خو دغسې کې زړور یو چې یاره د نظر خو ګناه صغیره ده او خدای بخي. دا صغیره ده خو جوړی دي کبیرې ته. دغه صغیره چې د کبیرې دپاره پول دی خو لانجه ده پکې که لکه هغه یو وړوکی عمل چې تا یو غټ مقصود ته رسوي، وسیله مقصود ته مقصود وي، نو دغه شان دا عمل تا بدکارۍ ته رسوي. نو د نظر د بېګیرې هلکانو، د صحبت د بېګیرې هلکانو، د مجلس د بېګیرې هلکانو نه حتی الوسه کوشش پکار یې ځان وساتلی شي. درود شریف ولولئ.